حضرت ابوبکر صدیق فرمائی کہ تجارتی قافله کې ولاقې ته تللی وم. دا لا رستنۍ خبره ده، دا د پیدایش نه وروستو خبره ده. پخوانو کتابونو کې د نبی علیه السلام مبارک اوصاف پراته دي، صفتونه پراته دي. په خپله بخاري حدیث دی چې د ما صفتونه په پخوانو کتابونو کې پراته دي. قرآن شریف کې چې الله تعالی فرمایي چې دا آیتونه د قرآن دی پټی یهودیان یادوي، علماء هغې هم هغه خبرې مرادي دي چې کمې خبرې د پیغمبر علیه السلام په شان کې په پخوانو کتابونو کې راغلي. یو علاقې ته تللی وم تجارتي قافله کې، نو ما نه قافله ګډه وډه شوه. نو ما تپوس وکړه قافله په کومه تلې ده؟ نو چا وې په دې لار نور پسې تلم لار مې غلطه کړه. زیال مازدیګرې دی او زم یا خدای پاکه دا سو شو، دا خو ما نه لاره خطا شوه پروردګاره. یو زنګل باندې ورلم چې په زنګل ورلم یو رڼا مې ولیده. مې یاره انشاءالله رڼا خو هغه ځای کې وي چې کوم ځای خلک یې ورګدې له ځان رسو. پخوا به ورته منار وي، موږ ورته مناره وایو. زمونږ په دې جوماتونو کې چې دا کم مناره ورته موږ وایو. دا پخوا په جومات نه وه، دا به خلک په دې کلو کې او په دې بانډو کې به اوسېدل. نو هغې به یو لوړ شی جوړ کړی و، هغې کې به اور بلاو. منار د اور د بلېدو ځای ته وایي، د رڼا ځای، د اور د بلېدو ځای. نو دا به اور سره پاره بلاو. د اور رڼا خو لرې ښکاري چې خلکو ته پته لګي چې دلته څوک اوسېږي. نو قافلې والا به راشي، قافلې به داسې پیاده ګرځېدې، نو څه به ترې والو څو پرې خرڅ. نو لوړ ځای ته مناره خلک وایي. دا منار مې ولید. حضرت ابوبکر صدیق فرمایي ما وی چې دا اور چې بلیږي خو څوک به یې ورګره دلته ورشه، لکه شپه را باندې راله او لکه چې لار مې غلطه کړي. وی چې ورلم یو آبادي وه په یو ځنګل او په یو بیابان کې، او دې کې باران شروع شو، سیلی شوه او شپه را تیاره ده. وی زه ورلم هغه آبادۍ له هغې کې دروازه وه. ما ول اواز ورکړه دروازه کولو کې، او چې دننه کم بواب دی دربانچي دی، هغې وی چې مونږ خو ورنه لرکو، دا خو نور پرېواته سره بندېږي او نور خطو سره کولاویږي. ما وی زه مسافر یم، یخني مې شوې ده او باران دی او سیلی ده او قافله رانه ګډه وډه شوې ده. مهرباني وکړې خدای خاطر وکړه ما ته ورکولو وکړه چې لږه شپه وکړم سهار به ځم. وی چې نه، قانون زمونږ دا دی چې مونږ چاته ورنه کولاو. ما وی ګوره زه د مکې یم، قریشي یم، د بیت الله ګاونډي یم. اوس هم چې څوک چاته وایي نو دا واسطې ورته مخکې کړي. وی یو سړی راغی چې د ما دا خبره واورېده، نو د هغه محل نما ځای چې هغه کوم آبادي وه، هغې نه داسې ما ته ښکته وکته. وی ما ته وی چې دا کوم دی؟ مېلمه؟ مې د مکې. څه دې نوم دی؟ مې د ما پلانکې. د کوم قوم یې؟ پلانکې. وی دروانچي ته وی چې ور ورته کوله وکړه، دا خو د مکې ګاونډي دی، دې خلکو احترام پکار. وی دې دننه کړم. وی چې دننه کړم سړی ما ته ګوري را تر غاړه وه، او داسې ما ته محسوسېږي لکه چې ما پېژني. زه خو یې نه پېژنم، لکه چې ما پېژني پېژنګلو غوندې. او زه یې بوتلم یو کوټې ته او را باندې خوراک مراک مې وکړ او بستره یې راته برابر کړه، اور مور یې راته بل کړه، ګرم شم. کوټه کې را باندې ښه په عزت شپه وکړه لکه د یو ښکلي مېلمه. لکه سوچ کوم چې دې ستا سړی په ما لکه چې دوکه شوي، زه یې نه پېژنم، په ما د بل ګمان جوړ کړی دی. وایي چې سهار وختي پاڅېدمه، وی ما باندې بیا ښه خوراک ناشته ماشته وکړه او ډېر قدر عزت مې کوي. د ټیک در بیت الله د مخه به قدر کوي. وی ما ته وی راځه را پاڅېدم، وی په هغه ځای کې چکر راکاو. دا د عیسایانو عبادت خانه و، چرچ، ګرجا، او د مشر پادري و. وی ما ته وی راځه، وی بوتلم، وی یو کوټې ته بوتلم، وی کوټې کې دا وګوره، وی چې مې وکتل 3 بوتان پکې ولاړ دي، د کاڼي بوتان. او بوتانو ته چې ګورم نو ښي طرف ته بوت زما دی، ما والا شکل دی. او میاس کې چې کوم بوت دی نو دا زما دوست دی، محمد نوم دی صلی الله علیه وسلم، دا د هغه دی. او ګس طرف ته چې کوم بوت دی دا مې یو بل ملګری د مکې عمر نوم دی، هغه د هغه دی. خدای پاکه زمونږ دا بوتان دوی جوسینګ جوړ کړي دي، دوی مونږ لیدي یو. مونږ خو بوت خو چې را چا جوړی خو مخامخ به ورته ولاړي، نو د هغه به جوړی. بوت جوړول اسان کار دی، د چا ډیزاین چې جوړه اسانه خبره خو نه ده. که لږ معمولي په پوزه کې غټه وړه شي شکل بدل شو،
که لږ سترګه وړه غټه شي شکل بدل شو، که رنګ کې لږ تبدیلي راشي شکل بدل شو، که مخ نری غټ شي شکل بدل شو. دا څنګه زموږ شکلونه جوړ کړي دي؟ دا څه مسله ده؟ خوبي نه م کوي ښه ده. هغه پادري ما ته ورو ګوري مسکي دی، ما وی دا تاسو څه جوړ کړي دي؟ وی دا دې وپېژندل. ما وی دا اخري طرف ته خو ځم، دا میاس کې پیژنې او دا زما یو دوست دی په مکه کې محمد نوم صلی الله. دې وخت کې رسول الله مبارک ته نبوت نه دی میل، او دا اګست طرف ته پیژنې او دام زمونږ ګاونډي ورور دوست دی عمر نوم دی. ټیک دي دا بوتان دا تصویرونه نقشې بالکل ټیک دی. وی راځه وی بویه تلم کېنولم. مې چې دا تاسو مونږ لیدلی یو؟ نه. دا نور ملګري تا زمونږ لیدلی دي؟ نه. دا چې کوم مصور دا نقشې جوړولې دا کاڼې کې بوتان هغه مونږ لیدلی یو؟ نه. نو دا مو څنګه جوړول او دا مو ولې جوړ کړی دي؟ وی د دې دریو کسانو ستا او ستا د دوو ملګرو زمونږ په کتابونو کې صفتونه پراته دي، نقشې پرتې دي، نقشې. په هغه نقشو صفتونو مونږ دا جوړ کړی دي. دا مونږ نقشې دا میانس کې چې دا به د آخرې زمانې پیغمبري او تیخي طرف ته مونږ ودرولې، ته به ړومبې ملګری ړومبې خلیفه به، او د اګست طرف ته به دویم خلیفه او دویم ملګری به. یعنی تاسو رونو دا اندازه ولګوئ چې نالیدلی یو انسان د چا بت جوړی، د چا نقشه جوړی، لیدلی کتلی نه، بلکې د پیدایش نه مخکې ولا جوړی. خو د هغه صفت به په کتابونو کې داسې موجودي چې د سوتر او د انچ فرق به هم پکې نه. رسول الله مبارک له خو الله ډېر لوی شان ورکړی دی. حضرت عیسی علیہ السلام زیر ورکی ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد، زیر در قوم چې مانا پس به یو پیغمبر راځي نوم به احمدي. او یوازې دا نه، رب العالمین د ټولو پیغمبرانو نه وعده اخلي. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هر پیغمبر نه خدای وعده غشتي را کستا په وخت کې د آخر زمانه پیغمبر راغی، ایمان بام پر راوړې، مدد بهم کې. لوی شان والا شخصیت ته الله پاک دنیای کفر مسلمان کړه. الله پاک دا هغه په لاس ګمراهي ختمه کړه، د کفر او د جهالت تیارې خدای پاک ختمې کړې. هغه خلک چې سرمنې به خوړې، هغه خلک چې مردارې به خوړې، هغه خلک چې د خپلو خویندو سره به بدعملۍ کولې، هغه خلک چې سکو میندو خویندو سره نکاحونه تړلي، حق الله پاک مسلمانان کړل. او د پیغمبر مبارک د برکت نه ته الله هغه مخلوق جوړ کړل چې تر قیامته پورې مثال به پیدا نشي. صحابه ته خدای جوړ کړل، ډاکې به وي، تیرې ډاکې، لوڼه به جمدې ښخولې، دا سیم نه وه، لوڼه به یې ټولې جمدې ښخولې. او میندو سره په کورونو د زناګانو جنډې لګېدلې. بخاري کې راځي، ابو داود شریف کې راځي، د زناکارو خلکو په کورونو به جنډې لګېدلې. دې کور کې زناکاره ناسته، که څوک خپل خواهش پوره کوي ورځي دی. داسې جهالت، مردارې به خوړې، غلې به کولې، ډاکې به کولې، چې مور سره سړی نکاح کوي، خور سره سړی نکاح کوي، د دې نه غټ جهالت بل نشته دی. لیکن رب العالمین داسې نور راوخیږي او داسې نور د نورونو نور چې دغه کفر دا تیارې مکمل میټاو شوې، او الله پاک د ایمان او د اسلام رڼاګانې خورې کړې. ګوټ ګوټ ته الله ایمان ورساو، شام ته، یمن ته، کسرا او د هرقل او د روم بادشاهۍ دړې وړې شوې، ختمې شوې. زنانه او ماشومان پنې غلار شو، گمراهی ختم شوه. چې دومره لوی شان والا شخصیت الله دنیا ته رالیږي، او دا د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر بل به قیامته پورې راځي نه، نو شان به خدای نه ورکوي. یو سفر کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وایي یو سړي ولیدم، یو پادري را پسې شو، ما ته ودرېدم، ناستم، یاره ورته یو مهرباني وکړه، ستاسو نوم دی؟ مې فلان کې. پلار دې څه نوم دی؟ فلان کې. عبدالله مې نوم دی، پلار نوم مې عثمان نوم دی. کم قوم سره تعلق لري؟ بنو تیم، قریشي. یاره یو کار وکړه، دا رود دې راته لږ وښایه. یو ځای کې خېټه راځي، بل ځای کې رون راځي، دوه روایت دي. مې ته زما پرون څه کوي، زما پکې غرض دی، مې نه چاته رونونه نه ښیم. هغه وایي چې نه، ما ته به خامخا خلکو یې سپین ږیري بوډا دی، رون درته غواړي، وښایه څه چل دی. ما چې رون وښود، زما پرون یو داغ و. ما ته وایي ښه یوه خبره واوره، ته به د آخرې زمانې د پیغمبر لومبې ملګری وې. چې تا ته وکتل نو ما ولیدې او ما وپېژندې. زمونږ کتابونو کې ګوره د رسول الله مبارک د ملګرو صفتونه پکې پراته دي. حضور پاک خو پرېږده، خبره زمانه م یېره شوه، او مې دا څه وایي، او زمانه ډېره زیاته تېره شوه.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم لچ الله پاک کله نبوت ورک نبوت او پیغمبري نو زما دوستو ابو بکر مال خدای پیغمبري راکړه مې زما در باندې ایمان منم پته و دې خلکو ته نخي خلکو لیدلې وي د راهبانو د پادریانو د نجومیانو کاهنانو پیشنګویا لیدلې وي حالات لیدلیو او بیا ابو بکر صدیق کوئی ما ته پته و چې ما سره مرګري دي د جون دوست مې دي د خلپوسو نه سره یو ځای لوي شو جون کې چې ته دروغ نه دی ویلي زندګۍ کې د خدای پاک ساتلې بالکل منم نبوت مې دی ومنو بے دلیل مې ومنه اسی او تاسو نه کوم چې څه دلیل شته در سره دلیل د وجه ایمان نه ایمان خو مې در باندې راوړو دلیل شته در سره یو شته څه دلیل دی په پلان کې علاقه کې چې پادری د لپرون د پاسه کم تور داغ کتر دغه مې دلیل دی دا معجزه ده اوس نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته الله لېږه نو یو غټ شان را لېږلی دی لوی شان سره خلکو ته پته ولګېدله چې په دومره لوی شان پیدا شو او چې کله طبقات ابن سعد کې لیکلي دي چې کله پیدا شو سنت شوی پیدا دی مختون او زمونږ ماشوم چې پیدا شي دا نوم ولا کټ کې رسول الله مبارک کټ نوم سره پیدا دی نوم ولا چا کټ کړی نه په خپله کټ او بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله زه پیدا شویم هغه وخت هم زما عورت چا نه دی لیدلی دا ناشنا روایت بهر کیف ورونه پس ورته عبدالمطلب عقیقه وکړه نوم یې ولا کېښود او نوم ناشنا نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم مور یې وی احمد بخي ټیک شو دواړه به یو ځای کړو محمد هم شو احمد هم شو صلی الله علیه وسلم ګوره د عبدالمطلب د نورو زامنو نومونو ته ګوره عبدالحارث بل او د ده نوم ته هم ګوره عبدالله د پلار نوم او د ده نوم یې څنګه خلکو وایي ناشنا نوم دی ورته کېښوده وایي دا دین وسیله مې داسې نوم کېښود محمد څه معنا د صفت لایق ستایل شوی چې خلق به صفتونه کوي خلق به تعریفات کوي خلق به ښکلا ذکر کوي خلق به علم ذکر کوي خلق به اخلاق ذکر کوي خو چې څومره ښکلي صفتونه دي ابره د بیانېږي دی په هغه ښکلو پاکو صفتونو پیدا دی او احمد څه معنا دی به هم د خدای حمد وایي د ده به هم صفت کېږي دی به هم صفتونه کوي دی به د الله صفتونه کوي او عقیقه یې وله وکړله او د مکې خلک یې راوغوښتل او په هغې باندې روټۍ وخوړله لومبی پی ورله مور ورکړی دي او بیا د ابولهب یو وینځه وه سویبه هغې وله پی ورکړل او دغې سویبې ابولهب له زیرې ورکه وی مبارک دی شستا د مړ ورور عبدالله بچی پیدا شو نو ابولهب په خوشحالۍ کې سویبه آزاده کړه وی زه ته مې آزاده کړه بخاری شریف کې راځي امام بخاری ترجمة الباب کې تعلیقا یو خبره نقل کړې ده وی حضرت عباس وی ما ډېره موده پس دا خپل لور ابولهب په خوب کې ولید مې چې ابولهب څنګه وی چې ستاسو نه جدا شویم ډېر په بد حال یم ډېر په بد حال یم خو صرف د ګل په ورځ باندې د ګوته کې لګوندې څوک پی یادوي څوک به یادوي اصل کې سوقیتو لفظ دی نو اوبه هم راځي او پی ټول ورته پکې ویلی شي د ګل په ورځ مې د دواړو ګوتو د منځ کې لږ د څکلو شی پیدا کېږي او هغه لګوندې راوړم بعتاقت سویبه ځکه د پیغمبر مبارک په خوشحالۍ کې ما سویبه آزاده کړی دا سویبه چې وه بیا چې رسول الله مبارک حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړه هم دا وه او بیا چې رسول الله مبارک مدینه منورې ته هجرت وکړ او واپس هجرت نه پس راغې مکه فتح شوه نو د سویبې تپوس یې وکړ وی سویبه وګورئ نو هغې وایي چې صاحب هغه خو مړه ده یو یې دوی یو هغه دواړه مړه دي وی د قوم یې څوک وګورئ که څوک یې وي زه ورسره لږه ښېګړه کوم خو د قوم یې څوک پیدا نه شو په رسول الله مبارک به ډېر قدر کوم بیا د هغې نه پس الله پاک نبي علیه السلام د حضرت حلیمې په قسمت باندې ورولیږي حضرت حلیمه د طائف د بنو سعد خاندان سره تعلق لري د تلې مغازیت بنو سعد د طائف د ښار نه 70 کیلومتر لرې یوه علاقه راځي بنو سعد ورته وایي بیا بنو سعد کې لار تلې ده داسې غرونو کې یو لار تلې ده نو چې کوم ځای کې
د نبی علیہ السلام مبارک ته د رضاعی مور د بی بی حلیمه کور اوس کور نشته دی، د کوټو نښې شته، کوټې دي چتونه پې نشته دی، داسې دوه درې ګزه د دې ګټو د کاڼو دیوالونه دي او داسې مخامخ یو ځای دی. وی دا هغه ځای دی چې کوم ځای کې هلته یې ونه م ولاړه وه چې کوم ځای کې د رسول الله مبارک سینه اشق صدر شوي دي، اپریشن د سینې شوی. نو بی بی حلیمه وی چې موږ د طائف ښځې لاړو مکې ته، دا به بانډو دا ښځې به دی رواج به دو چې په شهري علاقو کې به ماشوم پیدا شو یا ماشومه به پیدا شوه نو هغه به دغه ته لیږله، بانډو ته به لیږله، رواج و بس دې دپاره به یې لیږله چې د بانډو آب و هوا خشتی دی به ښکلې لوی شي، د بانډو عربي خشتی ژبه صفی ژبه به م زده کي. بل بانډو کې چې دي نو منډې ترړې وی ماشومان، نو فضا آب و هوا خوراک ساگ سبزیانې د ده نشونما به خوشي به دا قانون. نو حضرت حلیمه وی زه زما خاوند رالو مکې مکرمې ته، یو را سره خرو یو را سره اوښه. نو وی موږ ډېر زیات غریبانان، وی موږ دونه غریبانانو چې د شپې به د ما بچو ډوډۍ پسې جړل خوب به وله نه ورته، او زما اوښه کې پی به نو، زما سینه کې به م پی نو، ډېر غربت و. نو موږ رالو چې دکه چېته یو ماشوم میلو شي نو تنخوا به راته میلو شي، د هغه ماشوم په برکت باندې ماشوم به ساتم ولو پیسې به دا به د ماشوم مور پلار به پیسې ورکولې. وی ما سره چې څومره ښځې راغلې وې په مکه کې وګرځېدو، وی هرې ښځې ته یو ماشوم میلو شو، ما ته میلو نه شو. وی دا نبی علیہ السلام مبارک باندې به دا ټولې ښځې پې رالې، خو چې خبر به شو چې دی خو یتیم دی او پلار یې نشته نو چا نه قبلو چې دی به موږ له سره کړي چې پلار یې نشته. وی ما ته چونکې بل ماشوم میلو نه شو نو مې چې تشه څه لازم راشه که یتیم دی نو دا یتیم به ځان سره بوځمه، ما ته څه پته وه چې دا یتیم نه دی، دا یو ملغلره یتیم دی. وی چې دا ماشوم ما نبی علیہ السلام اوچت که او دې مې واغېسته. وی رب العالمین دومره برکات شروع کړل چې داسې برکات ما چېرته نو لیدلې. وی زما اوښه کې فورا پی پیدا شو او غولانځې د پیو ډکه شوه، او چې دی ما خپلې سینې ته واچو، وی الله زما سینه کې دومره پی پیدا کړل چې د دم پې کار وشو، زما چې خپل کم بچی و د هغه هم کار برابر شو. او په لاره چې راتلو نو هغه اوښه چې ما به وهله او شلل او قدم به یې ناغېسته، هغه اوښه د نورو نه مخکې روانه ده. وی ما ته خاوند وی چې حلیمه یا حلیمه والله لقد اخذت نسمة مبارکه، یو مبارک شخصیت ترې راغېستی دی. ما ورته چې نعم والله قسم په خدای چې خبره دی همدغسې ده. دا وی ما ته ملګرو وی چې حلیمې هماغه زړه وخرې ده که بله دی راغېستې مې هماغه ده. وی چې دا خو د تلو نه و هغې طرف نه، دې طرف نه خو موږ نه مخکې روانه ده. دا څنګه چل ډېر مبارک ماشوم. وی زه پوه شم چې الحمدلله ما له خدای پاک یو برکتي ماشوم را کړی دی. ما ځان سره بوته بنو سعد ته، ما به لویو او ماشومو وی انصاف پکې دومره و دومره چې په لومبي وخت ما د سینې کم طرف ته اچولی نو تر اخره پورې هماغه طرف به خوړه، که ما به بل طرف ته واچو دویمې سینې ته نو ابې نه راښکه. ماشوموالي نه وي زما بچي کې انصاف ووایي. او خلک حیرانو، زما څاروي څاربه شو، ما له خدای رزق راکه، زه مالداره شم، ډوډۍ پیدا شوه، سینه کې پی پیدا شو، اوښه کې پی پیدا شو. او قحط په دغه زمانه کې په بنو سعد کې نو زما څاروي چې به ماښام رالل نو غولانځې به یې ډکې وې او تشي به یې پړسېدلي وو. نو خلکو به خپلو بچو ته وې او غلامانو ته چې ورشئ د حلیمې څاروي وګورئ که نه څنګه نار ځي او ماړه راځي ستاسې سره، تاسو کوم دی څاروي سره وې نارې بوځئ او نارې راولئ. نو خلکو به زما څارو سره څاروي یو ځای څارول، بیا به هم د خلکو نار راتلل، زما به ماړه راتلل. ما وی دا د څارو کار نه دی، دا د ځای کار نه دی، دا زما د دې ماشوم بچي برکت دی، دا د محمد برکت دی صلی الله علیه وسلم. بنو سعد کې میله به لګېده، نو زه یو ځل لاړم میلې له، وی رسول الله مبارک دغه وخت قدم اغشتی دی، نو ما سره ولاړ دی هغه میلې تماشې له. یو سړی ولاړ دی کاهن کهانت کوي، وی دا نبي علیه السلام ته وکتل او وی رامنډه یې کړې او پیغمبر علیه السلام یې د مټه ونیوه. وی خلکه دا ماشوم مړ کې ګورې دا به ستاسو د تبع ذریعه ګرځي، ستاسو د پلار نیکه د دین د تبع ذریعه به ګرځي، دا ماشوم مړ کې.
وی ما زر نبی علیہ السلام روچت کو سیرین ته مې تا دې خدای مړ کړي زما بچي ته خو څوک رانږدې شي زما بچي ته خو څوک رانږدې شي وی یو ځل رسول الله مبارک ماشوم ما سره دی وی ما یو پادری راغی نو ما ته وی چې د څه نوم دی نجومي کو پادریو ما وی د نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم دا ستاسو دی مې زما بچی دی ستاسو نوم دی ما وی حلیمه د پلارې څه نوم دی نو ما د خپل خاوند نوم ورته واغشت وی ما ته وی که د دې ماشوم د پلار نوم عبدالله وي او د مور نوم یې امینه وي اوس مې وجه ورته وی چې ما زوی دی او زما نوم حلیمه دی او د پلار نوم دی راته بدل واغشته نو شک کې دی واچولم مې ولې دی وجه وی دا که لوی شو که نه چې دا کوم ماشوم ته زه ګورم او زه پکې کومې نښې وینم دا به زمونږ او زمونږ د پلار نیکه د دین د تباهۍ ذریعه وګرځي ما یې قمقله بې وقوفه چې الله د کوم څیز فیصله کولی شي اته نشي بندولی 2 کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت حلیمې کره تېر کړ 2 کاله پسې راوست مور چې مور له راوسته حلیمې په لاره مې سوال کو چې مور ته سوال کوم زما خو دې نه کېږي ځان سره واپس بوځم خو قانون بدو چې 2 کاله به پی ورکول زیات پی نه ورکول وی چې رامې وسو اتفاق دا چې په مکه کې وبا وه ماشومان به مړه کېدل او ناجوړه کېدل به نو ما د رسول الله مبارک مور ته ووی چې ما خو دا فیصله کړې وه چې دې د نه غواړم 1 کال 2 نور مړه وبا د ماشوم نقصاني نه شي او واپس یې بوځه نو یې واپس مې بوت نو د حضرت حلیمې سره تقریبا 4 کاله تېر کړی زه چې طایف ته لاړم بنو سعد ته د روژې میاشت وه او سخته ګرمي وه داسې نور شغلې والې نو چې هلته موږ ورسېدو نو هلته مې ملګرو ته دا ټولې قصې کولې نو ملګرو ته مې راشه وګورئ ملګري خو ناست دي هغوی دا سوچ نو مې څونه سخته ګرمي ده او په دې ګرمۍ کې 11 نیمې بجې وې ده په دې دومره ګرمۍ کې په کاڼي بیا څوک لاس کم ځای کې ایښودی شي او مې ګوره چې مونږ کم ځای کې ناست شو نو کاڼي م یخ دي هوا م یخه ده د نور د ګرمۍ نه م ګورې نه یو خبر ملګرو دا خو د عجیبه خبره وکړه نو یو موقع کې داسې پیښه شو چې نبی علیه السلام تللی و بار ته د ملګرو سره ګډې چیلۍ سره وله دې کې د حلیمې بچي وی رامنډې کړې حلیمې پسې اله مورې زمونږ قریشي رور خو چا مړ کو بچي ولې وی بس کسان رالل او وینې او چاړې ورپسې راویستې اله مورې حضرت حلیمه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی ما منډه کړه چې خدای څه جنجال پیښ شو چې مې منډه کړه رسول الله مبارک شین ګوشین ولاړ دی وجود یې سره پیږي وی زه خو پیښم وی روچت مې کو او سینې پورې مې جوخ کو او کور ته مې راوست بچې څه چلو شو وی مورې وی ما ته وی مور وی مورې زه خو نیم خبر خو دلته ولاړم یو 2 کسان راغله یو کس پکې بل ته وی چې دا هغه کس دی ښه دا غوره دی ښه وی بل ورته وی چې ښه دا غوره انسان روچت کا وی دې روچت کړم وی چې روچت یې کړم نو چاړې راوسته وی ما ته وی چې مه یېرېږه ښه هېڅ تکلیف درته نه میلاویږي نو وی زما د دې مرۍ نه د دې سینې نه را لاندې ځای وشلو زه په درد نه پوهېدم او بیا زما زړه راوویسته د زمزم په اوبو یې ووینځه د زمزم اوبه یې وسره او د زړه خوا کې یو رکوټې غوټه شانتې وه غیره وویسته بارې وغورځوله یو بل ملګري ته وایي چې دا مې ځکه وغورځوله چې د انسان زړه سره د شیطان د ناستې دغه جاله ده دا به ترې وغورځول زړه یې صفا که د زمزم په اوبو نبي علیه السلام فرمایي سامان یې ټول د جنت نه راوړی اوبه زمزم وي دې نه علما دا معلوموي چې د زمزم د اوبو نه قیمتي اوبه دا نه په اسمانونو کې شته او نه په جنتونو کې شته حوض کوثر نام دا غوره دي ولې که د دې نه غوره اوبه وي نو بیا به د رسول الله مبارک د زړه د وینځلو دپاره هغه راوړی وي چې سامان د جنت نه راوړي دا پریشن نو اوبه ولې د حوض کوثر نه راوړي دا جنت ولې نه راوړي وي زما زړه صفا کړه او زما په زړه د پاسه یو مهر ولګاو وی بیبي مورې اوس هم د هغه مهر یخوالی هغه اثر په وجود کې وینم او بیا یو کاسه وه د سرو زرو د علم او د ایمان او د حکمت نه ډکه وه هغه یې زما په زړه کې په دې رګونو کې ورواړوله او بیا زما زړه هغه یو ځای کړ او لاس یې پراخ کړ نه درد نه وینه نه تکلیف حضرت حلیمه وی ویرېدم وی ډېره ویرېدم چېرې دا بچي نه به زما الله یو څوک جوړوي
اسې نه خدای مکه تاوان ورسره ورسېږي، نو بیا خپلې والدې له واپس راوستې دي. او د دې حضرت حلیمې به رسول الله مبارک ډېر زیات قدر کاو. کله چې دا به راله نبي علیه السلام به ورته ودرېده، صحابه یې ورته پاسېد او خپل صادر مبارک به یې ورته خور کا او په هغې به یې کېنوله او مورې لفظ خبرې به یې ورسره کول. یو صحابي وی یو بوډۍ ښځه راله، رسول الله مبارک د خپل ځای نه پاسېد او څادر یې خور که هغه بوډۍ راونیده مټ نه او په څادر یې کېنوله. وی ما وی چې دا لا څنګه ښځه ده چې د حضور پاک په څادر باندې کېني، او دا څنګه ښځه ده چې رسول الله مبارک ورته پاسېد او دومره لوی عزت یې ونه ورکړه. وی چا نه مې تپوس وکړه، نو ما ته بیا خلکو وی چې دا هغه ښځه ده چې پیغمبر علیه السلام له پی ورکړی دی، دی رضایي مور ده. مدینه شریفه کې دفنم د په جنت البقیع مقبره کې زه اوس هم چې تللی وم ملګرو ته مې قبر وښه، مې دا د حضرت حلیمې قبر دی په مدینه شریفه کې. او مبارکه بیبي وه، خدای پاک د دې پی د رسول الله مبارک په قسمت لیکلی، او د رسول الله مبارک تربیت او د هغه د ماشومانو خدمت دا الله د حضرت حلیمې سعدیې په قسمت باندې لیکلی. ډېر زیات احترام به کو رسول الله مبارک په غزوه اوتاس کې حنین کې چې کله د دې په دې قوم او په دې علاقه باندې حمله وشوه، نو ډېر زیات وینځې غلامان گرفتار شو. نو دی راوستل جعرانه ورته وایي د مکې مکرمې سره خوا کې علاقه را اوس هم خلک عمره کوي، نو جعرانې ته ځي. نو جعرانه کې ورله تنبوان ښخ کړل او دا ټول ښځې ماشومان غلامان وینځې په هغې کې دیره کړې. نو حضور پاک مبارک ته یو صحابي راغی، وی صاحب په دې قیدیانو کې یو جینۍ ده، وی هغه وایي چې زه ستاسو سره پیغمبر خور یم. زما خور څه کم ده؟ ما خور خو نشته، زه خو د مور او پلار نه یو پیدا. وی نیم خبر خو او وایي چې زه ستاسو سره پیغمبر خور یم، الوته ووایه. وی تاسو یې راولئ. نو دی راوسته رسول الله مبارک ته کېناسته. وی ستا څه نوم دی؟ وی ته زما خور یې. وی یو. وی زما کم ځای خورې؟ وی زما شیما نوم دی او زه د حلیمې لور یم. تا مونږ کره 4 کاله نه دي تېر کړي، تا ما سره یو ځای لوبې نه دي کړې، تا زما د مور پی نه دي څکلې، او ما ته نښه زما په وجود ستا نښه پرته ده. رسول الله مبارک ورته وفرمایل وی څه نښه ده؟ ټیک شوه، ده خو دونه خو ما ته پته ده چې د حلیمې لور شیما شته، دونه ما ته پته ده چې ما هلته پیس کلی دي، خو ته شیما یې د دې څه نښه ده؟ نو هغې ورته خپل مټ ښکاره کړه. وی ما ته ماشومانو لوبې م کولې، نو ما نه لږ زیاتې وشو، تا سره مې څه زیاتې وکړه، سوک مې درکړه، نو تا په ما چک ولګو، نو ستا د غاښونو داغ زما په دې لاس دا دی اوس هم پروت. نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی بالکل دا زما خور ده، زما رضاعي خور ده، زما د رضاعي مور لور ده. داسې به وکړو، دا به مزاده کو، او د دې قوم چې څومره ښځې دي ماشومان ځوانان واړه به مزاد. خلک وایي شیما ډېره بختوره وه، د هغې د برکت نه د هغې ټول قوم الله پاک آزاد کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایشي بختور و، الله وله فیصله کړې وه دا، نوم یې ورله د مخکې نه منتخب کړی و، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. او رسول الله مبارک فرمایي انا محمد، زه محمد یم صلی الله علیه و انا احمد، زه احمد یم، زه بشیر یم زیری ورکوونکی، زه نذیر یم یرونکی یم، زه ماحی یم کفر به خدای د ما په برکت ختمه کی. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا. موږ ته دنیا ته لیږلې، قیامت پر ورځ به ته ګواهي کې، او ګواهي قرآن وایي، د ګواهۍ بیان قرآن کړی دی. قرآن چې څنګه د ګواهۍ بیان کړی دی حق به وایو. قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي چې د نوح علیه السلام قوم به راشي، الله به ورته وایي تاسو ته الم یأتکم، تاسو ته پیغمبر نه دی راغلی؟ هغوی نه، ما جاءنا من نذیر، موږ له پیغمبر نه دی راغلی. لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا، نه دی راغلی. نو نوح علیہ السلام وی ما دیتا دین رسول دی،
گواہ دې څوک دی؟ محمد و امته صلی الله، محمد او امت زما گواہ دی. نبی علیہ السلام فرمائی تاسو به گواہی وکړئ چې او الله دې نوح علیہ السلام خپل قوم ته دین رسول دی، نو قوم به دې دروغجنو ته وګوره دوی کوم ځای چې دې گواہی کوي. نو الله به تاسو نه تپوس وکړي چې تاسو گواہی کوئ تاسو نوح علیہ السلام زمانه کې وی؟ موږ وایو نه الله موږ خو هغه زمانه کې نو خو تا په قرآن کې ویلي دي موږ په هغه وجه گواہی ورکوو. تا قرآن کې ویلي دي چې نوح علیہ السلام قوم ته دین رسول دی، او بیا به پیغمبر په خپل قوم گواہی کوي الا هل بلغت ما دین رسول دی. دی په عرفات په میدان کې قرار کړی دی چې او دین دی را رسول دی. مبشرا زیر ورکی مسلمان ته د جنت، او یری کافر یرون کې دی د جهنم او د عذاب نه چې دا کافر خدای مسلمان کی. چې د څلورو کالو عمر ته رسول الله مبارک ورسید، نو بیا واپس راوسته او مور بیبي ته حواله کړ. بیا مور بیبي مدینې منورې ته لاړه، او دا مدینې منورې ته چې تله نو دې وخت کې د حضور پاک عمر 6 کاله 6 سال. مدینه شریفه کې تاسو ته ما مخکې یو جمعه کې ویلي چې والد صاحب محترم هلته په لاره تجارتي سفر کې وفات شوی او مدینه منوره کې دفن. نو حضور پاک ځان سره مور بیبي بوته چې زه د خپل خاوند د قبر زیارت په وکړم. او دا مې هم درته ویلي چې د پیغمبر علیه السلام د نیکه مور د عبدالمطلب مور سلما دا د مدینې وه. نو زه مدینې ته به د هلته زمونږ خپلولان هم شته ماما خیل، نو هغوی سره به هم شپې نیمې تېرې کړم. نو یو حضور پاکو، یو بیبي آمنه و مورې، یو ام ایمن وه، دی وینځه وازاده، دی ځان سره بوتله. قافله کې لاړل، یوازې به څوک نه شو تلی. نو مدینې منورې ته ورسېدل، نو یو میاشتې په مدینه شریفه کې تېره کړه. د حضور پاک د والد محترم د قبر زیارت هم وشي یو میاشت. نبی علیہ السلام مبارک چې کله هجرت وکړ، نو د هجرت نه پس یو حوض و تالاب، نو صحابو ته وی ما ته یاد دي، وی دې تالاب کې ما به انصارو ماشومانو سره بچو سره لمبل، وی دې تالاب کې غلمبل زما یاد دي دلته هم لمبل، په دې کوڅو کې به منډې ترړې والې، دا راته منظر یاد دی. نو چې میاشت یې تله تېره کړه او واپس راته، نو په لارې مور بیبي بیماره شوه، بیبي آمنه. د دې تعلق د بنو زهره قبیلې سره. بنو زهره په عربو کې ډېره قوي او مضبوط خاندان او پاک خاندان. نو په لاره بیماره شوه، نو ابوا ورته وایي د مکې او د مدینې په منځ کې راځي، مکې ته نږدې ده دا ابوا تقریبا یاره یو شان راځي، او د بدر نه ورته لږ مزل شته. نو هلته بیماره شوه په قافله کې او بیا وفات شوه. نو ابوا کې دفن کړه، په ابوا کې قبر دی. زه یو زمانه کې په لاره تېرېدم په ابوا، نو ملګرو ته مې وویل چې په دې لاره سم تېرېږي، نو د رسول الله مبارک د مور قبر به مو ګورو. نو د جامع طالبان عالمان هم راغلي، نو ما هغې یو ځای کتل، نو ما چې معلومات وکړل یو بوډا بابا راته قبر وښو، نو د ډیری د پاسه نو مې دی قبر دی. عالمان سره لږ په اختلاف هم شو، مې ګوره کتاب چې څه لیکلي دي دا دي چې د غونډۍ د پاسه او دا قبر دا د غونډۍ د پاسه، مې دا بوډاګان هم وایي. نو بیا ما لیدی او یو 2 کاله مخکې مونږ په دغه لاره بیا تېرېدو د مکې نه مدینې ته تلو، نو هلته لاړو ښه تکله مو خو قبر هم پیدا نه کړ. نو بیا مې چا نه تپوس وکړو، چا راته ښه ونه، خو بیا مې یو دوکاندار نه تپوس وکړو، مونږ ویې ګوره دې علاقه کې دی خو ما نه پوره نقشه او څېره ده د رسول الله مبارک د مور قبر. نو هغه ما ته وی په قلار کېناست، پولیس په مونیسې هغې پابندي لګولې ده، خلک به راتلل دلته، زمونږ خلک هم هر قسمه کار کوي. نو چا به کاڼي راغېستل ځان پورې به یې مږل، چا به خاورې په جبه مږلې، چا به جړاګانې ورته کولې. نو حکومت بلکل پابندي لګولې ده، او قبر یې په داسې طریقه وار کړی چې صرف حکومت ته پته لګي، عام خلک پرې نه پوهېږي. خو ما ته ویې دا مخامخ زه به راته ووایم مخامخ چې دا کم کنډتار ته دی دې کې در نه دی ورځی مه. نو په لارې مور بیبي وفات شوه، نو رسول الله مبارک د 6 کالو تقریبا څه میاشتې هم د پاسه، نو ام ایمن په غېږ کې مور بیبي خو هلته دفن شوه. نو ام ایمن ځان سره مکې مکرمې ته راوست،
نو ګوره د پیدایش نه والد محترم مخکې وفات او د 6 کالو په عمر کې والده محترمه ملاړه، یو یتیم پاتې شو. الله خپل شان خی، خپل قدرت خی چې زه کوم نو داسې هلک چې پلار او مور یې دواړه دي، بلکې پلار یې په سترګو هم نی لیدلی چې زه غواړم نو زه د دنیا د نورونو نور ته جوړولی شم، چې زه غواړم د دنیا دپاره د هدایت او د ایمان او د رشد رڼا جوړولی شم، دا زه کولی شم. او الله غسې وکړله، دنیا پہ روخانه کړه. ورته قرآن کې اعلان کوي یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا. ته مې داسې عظیم شخصیت جوړ کړې چې ستا امت په نورو امتونو ګوی کوي، ته به په دوی ګوی کوي. او ته مبشره مې او نذیره مې بشیر، خلکو له به د جنت زیری ورکې، مسلمان لو کافر به یری، دا به د ډیوټي مرته وښوله. وداعیا الی الله، خدای ته به خلک بلې د خدای په توفیق، و سراجا منیرا، او یو رڼا ورکوونکې روښانه ډیوه او نور به د هدایت د رشد. الله خیر. نو مکې مکرمې ته راوسته، نو عبدالمطلب یې پالنه کوله. عبدالمطلب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیکو او ډېر زیات خوښ و. ټول پرورش، ځکه یو خو د یتیمو پلار یې نو، دویم مور یې مړه شوه، او دریم دا و چې ده کې نښې وې عبدالمطلب خوبونه لیدلي وو، او هغه به وي چې زما د دې بچي به یو شاني. او دا عبدالمطلب به راته د بیت الله خوا کې به کېناستېده، نو د یو خاص ګدی وه، هغه به ورته بچو واچوله، په هغه ګدی به بل هېڅوک نه پرېښودل، په هغې به عبدالمطلب کېناستېده، او د مکې سردارانو سردار به جرأت نشو کولی چې په هغه ګدی کښېني، هېڅوک به پرې نشو کېناستېدی. او چې رسول الله مبارک به ورسره و، نو ابه راغی او په هغه ګدی به کېناست. نو خلکو وی بابا مشرت عبدالمطلب، ګوره په دا خو ستا د عزت ګدی ده، هېڅوک په دې ګدی ته نه پرېږدی او نه پرې څوک کېناستی شي، او دا ماشوم نوسۍ دې پې کښېنی او دې پې کښېني. وی تاسو ته څه پته چې زما د دې نوسۍ څه شان دی، زما د دې ګدی د ناستې نه د لوی شان دی، دا زما نوسۍ دنه به خدای یو لوی شان والا شخصیت جوړی، دا زما ګدی څه شی ده، لوی شان. او چې کله به عبدالمطلب ته د ګوتې نه به رسول الله مبارک نیولې ځان سره به یې ګرځه. یو ځل په عرفات کې د عبدالمطلب نه یو اوښ ورک شو، نو رسول الله مبارک یو پسې ولېږه، وی بچې لاړ شه او هغه اوښ وګوره. نو پیغمبر علیه السلام په هغه اوښ پسې ګرځېده، وخت پکې تیر شو. نو عبدالمطلب ډېر زیات پریشان و، او سترګو نه اوښکې بهېدې، او ما نه څه غلطي وشوه چې ما محمد لیږلی صلی الله. اوښ په خپل کار کوي، نوسۍ مې نشته، نوسۍ مې څه شو؟ نو بیا به شعرونه مې د حضور پاک پتلو باندې، رد الی راکبی محمدا صلی الله علیه وسلم، رد الی راکبی محمدا، یا رب رده واستنع عندي يدا، یا رب رده واستنع عندي يدا. یا الله زما غ شاه سوار محمد ما ته واپس راول، یا رب رده علی واستنع، یا رب رده علی واستنع عندي يدا. او خدای په ما احسان وکړه، خدای په ما احسان وکړه او ما له خپل شاه سوار نوسۍ واپس راول. نو چا ورته وی چې دومره خپې ولې دې لیږه؟ وی چې ما نه کلم شي روک شي او زه خلک لیږم څوک یې نشي پیدا کولی، خو چې محمد ولیږم را پیدا کړي صلی الله. چې کله ما ته څه مشکل پیښ شي، هغه مشکل هېڅوک نشي حل کولی، چې دی ولیږم هغه مشکل خدای د ده په لاس باندې حل کړي. نو ما نه اوښ روک شو، مې چې بل څوک نشي پیدا کولی، دی به یې پیدا کړي. وخت یې واړوله، مې ورپسې ډېر زیات خفه دی. دقه دی چې نبي علیه السلام مبارک اوښ د هغه نه نیولی دی، د پړي نه، او ریوس عبدالمطلب لا. او چې څنګه یې راوسته، نو عبدالمطلب ته بابا اوښ مې در راوسته، نو ځان ته یې را نږدې کړو، په غېږ یې کړو، ښکلو به با بچې ډېر در پسې خفه وم، وخت یې واړو، بیا به داسې غلطي نه کوم، داسې به نه کوم، نه به کوم. دومره مینه، قسم دی که دومره مینه پلار د بچي سره وکړي، لکه څومره مینه چې عبدالمطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کړې، دی به ډېر خوښ و.
نور نوسو کې به د سره انتهایی مینه کوله او ورته پته وه چې چا به هم څه خبره کوله په انشاءالله زما د دې بچي به یو شان جوړېږي. خوب خو یې لیدی و که نه، زه به شان ته به زه نه رسم، په یو شان به ترې جوړېږي. نو 2 کاله پس عبدالمطلب هم وفات شو. نو پیغمبر علیه السلام جنازې پس روانو، 8 کال جنازې پسې ته، او ډېر زیات خپاو چې د جنازه روانه وه. په بقی په جنت المعلا چې کومه مقبره د مکې ده په هغه کې دفن شو. خو چې کله بیمار شو وفات کېده نو ابو طالب ته یو وصیت وکړ. په ټولو بچو کې د عبدالمطلب ابو طالب د خلکو په نظر کې ډېر زیات معزز و، ډېر معزز او محترم و. او دا د پیغمبر علیه السلام سکترمو د رسول الله مبارک والد محترم ابو طالب دا دی میندې یو وی او د نورو ترونو میندې جدا وي، د بعضو د سکترو. نو هغه ته یې وصیت وکړو، وی ابو طالب تا ته یې وصیت کوم، زما دا نوسی دی یتیم دی، یتیم نه پلار شته او نه مور شته، او تا ته پته ده چې ما لکه د خپلو بچو ځان سره وساته، تا ته سپارم. ګورئ د به خیال ساتئ، که زه مړ شم خپلو بچو نه به خیال ساتئ. یو خدا یتیم دی، ګورئ څوک یې نشته. دویم زه درته سپارم، زما در باندې بچی حق دی. او دریم زما د دې بچی یو شان به جوړېږي، د کې نښې پرتې دي، ته د به ډېر خیال ساتې. نو ابو طالب صاحب ورته وی بابا په قلار ماته پرېږده، زه به د خپلو بچو دونه خیال ونه ساتم لکه څومره چې به د دو ساتم. او مقصې شو ابو طالب د رسول الله مبارک د مرګ پورې چې ابو طالب تر څو جم دیو، دومره عزت، دومره اکرام، دومره احترام او دومره خیال وساتو چې پلار به د خپل نیازبین بچي دونه خیال ونه ساتي. ماشوم او ځان سره به یې ګرځاو، خپلو بچو له به یې دونه حیثیت نه ورکو لکه دله چې څونه ورکو، خپلو بچو له به یې دومره مینه نه ورکول لکه څومره مینه چې به رسول الله مبارک له ورکول. یو ځل د شام په سفر ته ابو طالب صاحب چې د شام په سفر باندې ته نو صاحب ابو طالب صاحب دته وی چې نبی علیہ السلام چې محمد ته ایثار شه صلی الله او زه شام ته ځم. نو دی خفه شو، نه کاکا ما به ځان سره بوځي. نو یې ښه بل مزل ډېر دی بچې، وی نه ما به بوځي. او صاحب د هغه په زړه کې مینه ولې وه، یو خویرواره دی، پلار ورته پرېښی دی، خو شان هم پکې شته. باران چې به نه کېده رسول الله مبارک به بوته، اوریځ به نه و، خلقو به باران نه کېږي نه کېږي نه کېږي نه کېږي. نو ابو طالب به نبي علیہ السلام راوسېږه زما د ورورۍ یو لوی شان دی. نو بیت الله سره به یې کېنه، نو ډډه به یې وله بیت الله ته ووانه او خدای ته به یې سوال وکړه، یا الله اوریځ نشته، باران خو څه کې اوریځ نشته، او مکه کې خو نه نیرو او نه پکې څه د خوږو بوکویانو، دغه د باراني اوبه به جمع کېدلې، د غرونو منځ کې هغه به څکلې او د زمزم اوبه وې. خدای باران نشته، ګیاګانې نشته، خشاکونه نشته، زما د ارواره ډېر لوی شان لري. د ده د دې سپین مخ په برکت خدای باران وکړي، د سپین مخ. وابیض یستسقى الغمام بوجهه، الله وابيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للارامل. بخاري کې راځي. وابيض څومره ښکلی دی، عرب چې ښکلی شی یادوي نو سپین وایي، اوس هم خلک وایي دا پلار کې سپین دی، معنا ښکلی دی. وابيض ښکلی دی، خشته مخی دی، دا سپین ښکلی وجود. یستسقى الغمام بوجهه، د ده د مخ مبارک په برکت وریځ نه باران غوښتلی کېږي. یا الله باران وکړي. سمال الیتامى عصمة للارامل، د یتیمانانو ملجا ده. یتیمانان دله راځي، لا کشر دی رکوټی دی، خو دی د یتیمانانو غم کوي، خپله یتیم د یتیمانانو غم. عصمة للارامل، د کونډو ښځو مأوا او ملجا ده. هغې د هغې حیا پې معصومه او بچ ده. منډې وی لا ماشوم دی چې کومه کونډې بیبې ترورې زه دله سودا راوړم، بیبې زه دله دا چیلی سروم، بیبې زه دله چیلی اوبه کوم. هغې یې په خپل کور کې په خپله حیا کې په عصمت کې پرېښي دي. منډې وله دی وی یتیمانانو د کونډو. یا الله دې ښکلي رواره سپین مخ والا رواره د ده د دې کشته مخ په برکت باران وکړه. اوریځ براله باران به وشو. دا شان خدای ښیي د رسول الله مبارک. ما ته پته وه. نو یې ښه بچې چې ته نه صبرېږې، زه به وبرېږم ځان سره.
نو شام ته بوت. نو اوږده قصه ده، خو چې شام ته نږدې شو نو هلته یو پادري و د عیسایان راهب یو غار کې دی او په یو غر کې یو غار، او دا د عیسایانو دا پادریان چې به دی به واده نه کو، ښځې به یې نه کو. هغه زمانه کې پادریان سم وو، اوس ګډوډ شوي. هېڅ قسمه به د پادریانو ودونه بدونه نه کول، چا سره غم خاده به هم نه کولې، بس په غار کې به پراتو، خلکو به ولسه لږه روټۍ راوړه، په هغې به یې خپله ګزاره کوله، او یا به یو ورځ چاته تلل دال نه به یې مزدوري کوله، او د هغې رهبانیت ورته وایي، هغې به یې مونږ ځان الله ته وقف کړی دی، نه ډوډۍ نه ښځه نه بچي، الله عبادت، داسې ډکي به وډکي، د ورځې روجې او د شپې عبادت. نو چې دا قافله ده شام ته تله او د دغې راهب خواله ورسېدله، نو دغه ځای کې دا قافله لګه دمه شوه، هغه به ځای په ځای دمه کوله. نو دا راهب وله راووت. د دې نه مخکې به د قریشو قافلې تلې راتلې، خو دا راهب چاله نور وتې. ترمذي شریف کې حدیث جلد ثاني کې نو چې څنګه راووته، نبي کریم صلی الله علیه وسلم پسې ګرځېده دا راهب، د خلکو میانس کې پکې ننوت او رسول الله مبارک د مټه ونیوه دقسې او ویې درو او څه وایي، هذا رسول رب العالمین، هذا رسول رب العالمین، دا د رب العالمین پیغمبر دی. دی وخت کې لا عمر د پیغمبران 12 کاله دی. هذا رسول رب العالمین یبعثه الله رحمة للعالمین، دی به خدای د ټول مخلوق د پاره رحمت جوړوي. نو هغې ورته وایي تا ته څه پته لګي؟ وایي تاسو چې کله په دې غونډۍ راکوزېدې نو ما داسې کاڼې او اونې او بوټي ونه لیدل چې دته سجده نه یې کړې. کاڼه ورته ښکته کېدل سجدې کول، بوټي ورته کېدل سجدې کول، او کاڼې بوټي ما سوا د پیغمبر نه بل چا ته سجده نه کوي. او بیا فورا راهب لاړ او ډوډۍ تیاره کړه د پیغمبر علیه السلام د برکته، چې ټوله تجارتي قافله و ټولو یې ډوډۍ وکړه. او چې روټۍ څنګه تیاره کړه راویړه، نو یې څه شو؟ نو هغه تللی دی اوښانې بوتلي دي سران له تللی دی اوښان راولي، هلی څوکه پسې ولیکې روټۍ یخېږي. نو رسول الله مبارک پسې استازی لاړ، نو چې نبي علیه السلام څنګه راغی ورته یې وګورئ که نه، ما چې ووایي ټیک مې وایي چې د خدای رسول او د مخلوق رحمت به ترې جوړېږي. وګورئ دې نور ته، سخت نور ته، او اوریاس پې د پاسه سوری کړی. وګورئ خلکو ته ټوله دنیا باندې نور په هغه اوریاس سوری کړی دی. دا د حضور پاک معجزه وه. کله کله همیشه نه ګورې ښه، کله کله اوریاس یې به پې سوری کړه، کله کله پې صحابو څادر هم د پاسه نیولی. دا یو معجزه شو. بهر کې دا وګورئ اوریاس سوری کړ. نو چې نبي علیه السلام څنګه راغی نو خلق ټول اونې ته ناست و، د اونې په سوري، باقي نور او سوري پکې نو. نو رسول الله مبارک نور ته کېناسته، ځکه سوري ختم شو. نو دا راهب دی خلکو دی ګوری وته، نو دا اونه تو شوه او د سوري د پیغمبر علیه السلام د پاسه خپل سوري وروست. او بیا راغی راهب د رسول الله مبارک د دواړو اوږو منځ یې وکته، وایي دلته راشئ، دا وګورئ دا څه شی دی. د دواړو اولو اوږو په منځ کې د مهر نبوت و، د کمتر یا د زر کې دا ګۍ عمره یو غوټه وه. دا وګورئ دا مهر نبوت. څوک وایي بعضې علما چې کله دته نبوت میلو شو دا غوټه ښکاره شوې وه، لیکن راجح قول دا دی، مولانا ادریس کاندهلوي رحمت الله علیه سیرت مصطفی کې لیکلي چې دا ماشوموالي کې پیدا شوې وه، دا یو غوټه وه. او امنه نکې نه وه، د پاسه پې لیکل شوي، سیوطي لیکلي دي، د پاسه پې لیکل شوي سر انت المنصور، کوم ځای ګرځې ګرځه الله به تا سره مدد کوي. په دا شی وله ټاپه وه. وایي دا وګورئ، وی مشر یې څوک دی؟ ابو طالب وی د خدای خاطر وکړه شام ته مه بوځه، څوک تکلیف ورنکړي. شام کې اهلی کتاب دي او دله تکلیف ورنکړي. دا خبرې کېدې چې 7 کسان را روان و د شام نه، او چې څنګه راورسېدل دې راهب د ده خو به قدر راهبانو خو به ډېر لوی قدر و، دله رالل دې ورغې. وی څه کوې؟ یاره وی مونږ ته پته لګېدلې د خپلو کتابونو نه چې کوم هلک نه د آخر زمانې پیغمبر جوړېږي، هغه په دې میاشت کې به شام ته سفر کوي. ټولې لارې مو ورته نیولې دي چې مړی کړو. د شام نه چې څومره پادریان دي هغې ټولې لارې نیولې دي. مونږ ته یې دا لاره راواله کړي تاسو به دې لار ورځئ، دې به وجنه یې پرېږدی منه. نو مونږ ته پته چې په دې لار راځي. نو هغه راهب ورته وایي تاسو نه تپوس کوم، وایي دا ستاسو په کتابونو کې لیکلي چې د دې هلک نه به خدای پیغمبر جوړوي. وایي چې خدای دې یو کار اراده کړي تاسو یې بندولی شي، چې خدای دې پیغمبر جوړ، ظالمانو پیغمبر وجنلی او بندولی شي. چې هغوی سوچ وکړو ویې نه، یوه زه اراده هم پرېږدی.
او راهب ځان سره هغه کسان یې څارم که دا دی ما سره اوسېږي دلته خپل عبادت کوي. او راغی ابوطالب ته ابوطالبه د خدای خاطر وکړه دا لږ شام ته مو به د څوک تکلیف په ورته ورسوي دی واپس کړه. نو بیا واپس مکې مکرمې ته راولېږي. دا د بحیره راهب واقعه دې علاقې ته به بصرا وي. بصرا یو ځل بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم تللی دی شام ته. او دې نه مخکې د دې مکې په منځ کې بعضې کسانو د هغوی یو بل سره د قیس قبیلې او د قریشو جګړې به وي. نو د دې جګړو د ختمېدو دپاره یو جرګه جوړه شوه او هغې ته به حلف الفضول وي یا حلف الفضول. دا چې چا جوړه کړې وه د هغې په نوم کې فضل فضل راته. نو دا یو جرګه جوړه شوه. نو په هغه جرګه کې رسول الله مبارک کېناست. ای جرګې څه فیصله وکړه؟ هغې دا فیصله وکړه چې نن نه پس به زموږ دشمنۍ خلکو سره ختمې. نن نه پس به ظلم نه کوو چا سره، زیاتې به نه کوو، جګړې به نه کوو. نن نه پس به مکه د امن ځای وي. بار نه مسافر که راشي او که خپل هېڅ قسمه به پکې جنګ جګړې تورې دا به پکې نه چلېږي. رسول الله مبارک دغه جرګه کې ناست او چې د نبوت نه پس به فرمایل یاره وایي زه په دغه جرګه په ناسته اگر چې عمر د پیغمبر علیه السلام کم و دغې وخت کې لا نبوت نه دی میلاو شوی وایي په دې جرګه په ناسته ډېر زیات خوشحاله یم. وایي چې ما ته سرو خان میلاوی دی ابه مې نه وي قبول کړی خو دا جرګه مې قبوله وه. ولې ځکه د یو ښه او د نیکۍ فیصله په هغه جرګه کې شوې وه. یو شاعر وایي ان الفضول تحالفوا وتعاقدوا الا يقيم ببطن مکة ظالم. دا فیصله وکړه چې د مکې په خوړ کې د مکې کې دننه به څوک ظالم نن نه پس نه اوسېږي. دا فیصله وکړه. امر علیه تعاهدوا وتواثقوا فالجار والمعتر فیهم صالم. دا فیصله وکړه چې کم د مکې سړی دی او کم د بار راغلی دی ټول به محفوظ دي، چاته به څوک ضرر نه رسوي. په دې پیغمبر علیه السلام ډېر زیات خوشحاله. بهر کې خو عمر 25 کال تجارت یې شروع کړه چې ورو لوېده او داسې عجیبه تجارت یې کو چې تجارت سره نوم د امین او د صادق وګټه. بس خپل نوم خلکو نه هیر شو. چا به دا نه وي چې محمد، خلکو به وي امین امانتګر، خلکو به وي الصادق رښتونی. عبدالله ابن ابي حسما دا وروستو صحابي دی، صحابیت ورته خدای پاک مرتبه ورکړې ده. هغه وایي ما پیغمبر علیه السلام سره تجارت وکړه نو په مې څه پیسې پورې شوې. ما ته چې ما ته ماله خپلې پیسې راکړه. ما ته چې دلته ودرېږه او زه کور ته ځم پیسې دله راوړم. وی رسول الله مبارک ودرېد او زه لاړم. وی چې لاړم زما نه هېر شو، هېر مې شو. وی 3 ورځې پس په هغه لاره را روان ومه رسول الله مبارک هغه ځای کې ولاړ. اوهو ته هغه مې چې تا راته وی دلته ودرېږه زه راځم. ما وی ښه زه ودرېږم. نو ما د سره واده وکړه څنګه به تلم. وی راته استغمونه وی سپورې صرف دومره وی راته چې 3 ورځې په انتظار هم لږ ودې کړولم. مسکې شو راته دومره د وعدې پابندي. نن موږ سره د دې چې ځان ته د رسول الله مبارک امتیان وایو او یو الحمدلله، لیکن موږ د وعدې پاسداري نه کوو. هر چې چا نه والي څه چل ورسره کوي. بچل جان تا نه چې چا قره غشتې واپس یې درکړې سوال نه پوهېږي ته چاله ورکې هم نه. خو خیر که چا د نه غوښتې درکړې بې وایي بس دا پیسې راکړه 1000 روپۍ هم پکه مازدیګر واله مازدیګر نه سار راکړه. نه سهار خو به یې دله کور ته دروړم. هغه سار به د قیامته پورې به رانهي. دا وعده خلاف سخته ګناه. نبی علیه السلام فرمایي واورئ وایي که چا نه یو قرض وغوښته او ورته وي در کوم به نیټه ورکړي او نیت کې دا وي چې ورکوم به نو خدای به د هغه قرض د خلاصېدو توفیق ورکړي. او که هغه وخت کې نیت دی چې ورېږه په دې ته چل بل قبضه کوم بیا نه ورکومه دله به تر مرګه پورې خدای د هغه قرض د خلاصولو توفیق ورنکړي. ظالمه ځان غرقې دی وایي ځای 1000 روپۍ مې ووالې دی 15,000 روپۍ مې بل نه غرق به شي تباه به شي. پیغمبر وایي زه نه یم صلی الله علیه وسلم. وعده خلافي د منافق نښه ده. نبی علیه السلام فرمایي منافق کې 3 نښې دي په منافق. یو ځای کې 4 راځي 4 من كن فيه كان منافقا خالصا. 4 نښې دي سوچه منافق دی، سوچه منافق. یو پکې څه دی اذا وعده اخلفا چې کله وعده کوي مخکې نه پړه کې دا سوچي چې نه به پوره وعده نه پوره. اذا عاهد غدره وعده وکړي دوکه کوي نه ورکوي. بیا وعده خلافي خطرناکه ګناه ده. موږ څونه کړو څونه وعده خلافه کسته جرم سخت گناہ کبیرہ اللہ پہ خپکیگی مال کی برکت پہ ختمےگی. رسول اللہ مبارک کی دا صفت ہو پیدائشی صفت او امین امانت گر خیانت بنو ان سونا امانت گری
امانت خو یوازې دې ته نه و چې چا پیسې درکړې دا ته ونه خورې. نه نه نه، امانت یو عام مفهوم لري. امانت څه چې په چا کومه ذمهداري ده چې هغه پوره کړي. دکاندار له دې پیسې ورکړې، هرورې دا واخله او مالا ټماټر راکړه. ټماټر به د چا پلار ورکړه ټماټر دا ټماټر چې موږ ته پخوا ارزان ښکاره کېده، اوس خو ټماټر اسمان ته ورسېده. ټماټرو پسې د خلکو جبې شوه جبې. او بل څه شته نه چې د ټماټرو په ځای څوک استعمال کړي، سر خوړلی که دا اوس که دغه ني کدو تو اوږد ني نو غونډۍ به واچوې، نو که غونډۍ ني نو بل به واچوې، نو چې یو سبزي ني نو بله سبزي به استعمال کړي. دا مړه چې غوښه هم نیسه چل به وکړي، ټماټر کټوې کې خامخا پکاري، نو ټماټر به اوس د کم ځای نه کوي. یعنې د خدای غضب او د خدای قهر په مختلفو شکلونو په موږ را روان دی. موږ الله نه لرې یو، ځکه دا نرخونه د خدای کار دی. بس ان الله هو المسعر الخافض الباسط. رسول الله مبارک فرمای نرخ مقررون کې څوک دی؟ الله دی. رزق کتکون کې پورته کون کې غربت راوستون کې لرکون کې الله دی. نو ټماټر هم اسمان ته ورسېد، ټماټر نه میلاوي. او کټوې کې د بشریان په یو چته کار بله خو چې د 1 کیلو په کټوې کې نه اچولی دته جام هم نه ګري. داسې د بشریان وخت دی کنه، نو کم نه نه راوړو. خیال دی را موږ استاد لپاره اوس ایران ته نه شو دی ټماټر ایران نه راوړو، اوس په آرام کښېنه او ګزاره کوه. اصل خبره دا ده زمارونو، ټماټر راکړه. نو ټماټر چې درکوي نو د پاسه به یو شاندي لاندې او بل شان سیوان راکړه. دا پیټې په څو ده؟ دا مثلا په 500. هلکه د نجید دننه خو جاپاني دي اعلی، چې کور ته یو څه د پاسه هغه 3-5 خشتۍ او دننه نو ټول د غوا د خوراکي غوا ته بچي. او پی راکړه سوچپې، ماشاءالله سوچپې نه خو دنیا ډکه ده مړه. د پی خو باران کېږي، د میخو نه خو بیږي. سوچپې راکړه. زه پخوا بلا بیا مو به پکې اچولې، اوبه خو به پاکې وې که اوبه به پاکې وې. ټګي خدا دوکه خدا د که زه خو اوبه نالم پیلم ټګي خدا اوبه خو به پاکې وې. اوس څه کوي کیمیکل لوړې اوبه پکې اچوي او هغه لړي. داسې پی دي چې ګوته پکې نه دي، دومره ټینګ دي. نو خو کیمیکل دې پکې ډېر اچولي. مساله کم بجار دوکا پیسه ډېرو چاله بچولا بچی به دلته مزې کوي او قبر کې به کوتک تا ته نیولي. نو خیارې نه. حضرت علی کرم الله وجهه فرمای وی د هغه انسان نه بېوقوف انسان بل نشته چې د بل د دنیا د ښه کولو دپاره خپل خیرت خراب. دنیا بچوله ښه کو، نسوله ښه کو، اخرت ځان له خرابه. ولې ځان له اخر خراب؟ بچوله دنیا ګټم، نسوله ګټم، کړوسوله ګټم. والله که دوام در پسې وکړي هغه دور لاړ ختم شو. پخوا چې بچو به پلاران بس دواګانې کولې. اوس چې بوډا شوي مونږ له راشي بیر مولوي صاحب دوا وکړه بابا مې نه جوړې خدای دې جوړ کړي. نه 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 وایي خدای دې پرې رحم وکړي. اوس هم په لنډه ووایه که چې خدای دې مړ کړي، خدای دې پرې رحم وکړي. مطلب دا چې د جوړېدو دوا مه کوه. دا څه ټک ټوکې ټوله شپه راته جوړ کړي او د خوب نه مباسي او ماشومان هم رټي. او ماشوم سړی خو چې بوډا شي خامخا ذهن کمزوري. نو که ماشوم د لوبۍ نو بابا ښه سړی، که ماشوم د لوبۍ نو بیبې ښه ښځه. او چې غریب د ماشوم د لوبولو نه وځي وي بس دوا ورته وکړه چې خدای پرې رحم وکړي. مونږ باندې سره د رحم دوا کې په دا مرۍ ولې زور کړه چې اخرت دې تباه شي. پلار او مور لاړه. نو تاسو ته وې په ارام کښېنئ، خدای ته لحاظ وکړئ، د خپلو بچو نوسو دپاره اخر مه خرابوئ. خپلو نوسو دپاره پردو بچو دپاره پردی شوکلې شوتلې مه راوړئ. نو بخور ولا غلا مه کوئ، پردی پولې ولا مه وهئ. او دکاندارانو ته ټماټر سخاب د خو په نرخ مه خرڅوئ، او سبزي سخا د خو په نرخ مه خرڅوئ. بابوګانو ته م ویم چې خپل ټیم کې د پرشوت ته چا کارونه مه کوئ، خدای دپاره پرشوت مه کوئ. ټول نظام ګډوډ. او ډاکټرانو ته م ویم چې خدای دپاره غریب غوا خرڅه کړې ده او تاله درغلې د ښځی ناجوړه ده او د اکسرې ضرورت نشته، مه لیکه ورته، مه لیکه. د دارو ضرورت نشته، مه لیکه ورته. د 50 روپو د ښې کمپنۍ په دارو دی ښه کېږي، نو د خرابې کمپنۍ د 300 روپو دارو مه لیکه ظالمه. خدای به درنه تپوس کوي. او چې کومو دارو ته ضرورت نه مه لیکه ظالمه. غرق دی که غریب دی، یتیم دی، کونډه ده، مزدوري کړې ده، په 50 روپو دیاړی کې تاله درغلې دی، ناجوړه دی، ظالمه ظلم ولې کوي؟
او د ماشوم بچی دی او ښه تعلیم یې کړی دی خو پیسه ورسره نشته نو په رشوت ماخله خدای دپاره ورکړه نه وکړي چې حق یې جوړېږي ټول نظام برنه لاندې ټول خراب ټول تاسو نه ګورئ دوست تاسو د اخبارونو دا قصې پسې پلان کې په جیل کې پروت دی او جیل نه ووت او لندن ته لاړ دا چلو شو دا څه شی دی دا ټول حرام خوري ده ټول بلکې ده کرپشن ختموم او کرپشن زیات شو دا به وکړم هغه څوک وایي تا کې دی او څوک وایي تا کې دی دا څه شی دی دا د خدای یره نشته خیانت دی خیانت امانتګري نشته چې څومره د خدای نه لرې کېږو د خدای غضب به نازلېږي کله به د زلزلې په شکل کې راځي کله به طوفان او د باران او د زلو او د سیلۍ په شکل کې راځي کله به د مقدمو په شکل کې راځي کله به د بچي د نافرمانۍ په شکل کې راځي کله به د ډینګي ماشي په شکل کې راځي او کله به د ګرانۍ په شکل کې راځي خدای ته نزدېکت پکار د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان نو امتی مینه چې کوي د پیغمبر د سنتو مطابق عمل به پکار هغه لا پیغمبري نه ده میلو چې امین دی پیغمبري نه ده میلو چې صادق دی رښتونی دی دا صفت رزق د خدای په لاس کې څومره چې تا کې امانت وي او څومره چې تا کې صدق او رښتیا قسم په خدای چې کوم رزق دله مقرر دی راځي به قسم مې راته وکړه خیرونو ستا پټي ته دوه لختي دي دا یو خیرن دی سخا دی دا بل پاک او صاف دی نو ستا دې پټي ته به اوبه راځي خو ستا خوښه ده که په دې پاک لختي راولي او که په دې سخا لختي راولي چې کوم رزق درته مقرر دی به دله خامخا دی خدای وایي زه خو نه ویم الله وایي زه نه ویم نو چې الله دله کوم رزق مقرر کړ دی خامخا به یې درکوي نو په دې حرامه لار په سخا لختي ولې راتاوې په دې پاک لختي ولې راتاوې اوس مونږ خو هغه سخا ښکاري پاک نه ښکاري نو مونږ ځکه دې سخا ته یم پاک نه ښکاري پاک الله سره دی هغې باندې حلال دی هغه په حلاله کوه حلال روزګار شروع کا رزق دی همغه دی کمیږي به نه انشاءالله برکت به پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم امین او صادق تجارت شروع ګړې چیلې سرولې دي الله دا خوښه و چې داسې کار پې وکړم ولې وروسته به سبا امت دله ورکو نو چې دې ټریننګ شي دا ټریننګ دی را ګړې چیلې ګړو چیلو والا څونه مشقت کوي ګردونه بل څوک نه کوي سهار وختي ګړې چیلې وباسي ماسخوتن یې راولي چې دې د مشقت بلد شي ګړو چیلو سره په دشتو بیابانونو ګرځي چې دې بلد شي د ګړو چیلو والا هر وخت په سوچ کې چې ګړ رانه شرمه خو نه تختی غلې رانه غلا نه کړي چې دې وکړي د ما نه امت شیطانو نه تختی شیطان یې رانه خراب نه کړي هر وخت ګړو چیلو والا په دې سوچ کې چې کوم ځای ښه ګیا ده چې بوځم د امت دپاره د وحی په طلب کې پیغمبر پوره ټریننګ او بیا تجارتي سفر کې چې کله عربو کې مشهور شو نو مالداره ښځه و حضرت خدیجه د خویلد لور وه رضی الله تعالی عنها نو هغې ته چا وي چېره هغې به دا پیسې خلکو له په مضاربت ورکولې تجارت له چا ویره دا محمد چې دی صلی الله علیه و ډېر امانتګر دی او رښتونی دی دله نه ورکوې مال نو رسول الله مبارک سره یې واسطه پیدا کړه څوک یې راولېږل چې ته هوښیاره مې په تجارت پوهېږه هم نو که پیسې به زما شي او محنت به ستا شي ګټه به نیمه شي زما د عمل تجارت باندې یو څه وی ډېره ښه نو د حضور پاک عمر تقریبا 15 کاله حضرت خدیجه ول خپل مال ورکو نو شام ته لاړ شام ته وسه او د خدیجه رضی الله تعالی عنها یو غلام ام ور سره لاړ د خدیجه رضی الله تعالی عنها یو غلام بهر کیف چې ال تلاړل دغه نو مې سره ورشتیا شام ته نو چې ال تلاړل نو یو بل پادریو دغه نو نستوراو دغه خوا کې قافله د مشوا اول روت روت او نبی کریم صلی الله علیه وسلم اولید نو سوی هو دا نبی وهو آخر الانبیاء هو دا هو نبی دا پیغمبر دی هو آخر الانبیاء ټولو پیغمبرانو اخیری دی دنه پسو بل نه راځي چا وی تا ته څه پته ولګېده وی ما ته ښکاري تاسو ته نه ښکاري دا سوري نه چې په ده کوم سوری دی هغې وی او وی ما ته فرشتې ښکاري چې څادر یې پې د پاسه نیولې هلته د وریځ سوری دی هلته د ونې سوری دلته د فرشتو سوری دا ټول د پیغمبر د نبوت نه مخکې ده ورته معجزه ویم د نبوت نه مخکې د پیغمبر متعلق خارق للعادات څیزونه پېښېږي ډېر لویه ګټه وکړم تجارت نو چې واپس راغې نو مې سره حضرت خدیجې ته وی غلام وی یاره صاحب دا تا چې چاله مال په سوداګرۍ ورکو ده کې خو څه ناشنا نښې دي په شام کې خو به خلکو وی چې دا د آخر زمانې پیغمبر دی
دا ټولې خبرې وکړې او بالکل په تجارت کې ډېر رښتونی او ډېر امانتګر او صاحب ګټه یې دله ډېره زیاته وکړه. نو خدیجې ځان سره ملګرې ښځې واغېشتې او کوټې ته وخته. میسره ته وایي چې دې کله په لاره تېرېږي ما ته یې ښایه. وایي هغه دې رانوان دي کوټې ته وخته. وګوره که نه اوریس پې د پاسه سورې کړی. بس د هغې زړه پرېوت د خدیجې. اوهو دې سره خو به د نکاح پاکه ښځه او پاک دامن په عربو کې په پاک دامنه مشهوره ښځه او ډېره زیاته مالداره وه. نو څوک وایي چې د میسره پکې منځ کې تلل راتلل وکړل. ټیک د خبره روغه ده. څوک وایي د رسول الله مبارک د قوم خلک ورغلل او څوک وایي چې د خدیجې د طرف نه یو وفد راغی. خو بهر کې موږ به ټول یو ځای خلک فرشتو کې تلل راتلل کوي. تلل راتلل پکې دواړو طرفونو شو او میسره هم پکې تلل راتلل وکړل. نو د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها نکاح د رسول الله مبارک سره وشو. عمر یې دغه وخت 25 کاله او د حضرت خدیجې عمر 40 کاله. بختوره بیبي و بختوره. د خدیجې د نکاح په وخت کې د خدیجې پلار وفات شوی او ترې عمرو ابن اسد موجود او د رسول الله مبارک ترو ابو طالب او نکاح ابو طالب صاحب تړلې ده. د نکاح خطبه وی جاب قبول هغه کړی او 12.5 اوقیه ورته وایي 40 درهمه 12 اوقیې د مهر یعنی 1500 درهم تقریبا دا مهر 500 درهم. ډېره بختوره بیبي. دومره بختوره بیبي په ژوند کې چتا په زندګۍ کې رسول الله مبارک فرمایي خیر النساء خدیجه بنت خویلد. په ټولو ښځو کې بهترینه د ټاپ پاک دامن او خدای ته خوښه او غوره ښځه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها. وی جبریل علیه السلام راغی او ما ته رسول الله مبارک فرمایي جبریل علیه السلام راغی چې خدیجې ته ووایه چې تا الله در باندې سلام وایي. الله اکبر. جنت کې جنتیانو ته وي سلام قولا من رب الرحیم. او الله وایي چې زیرې ورکا یو محل مې وله په جنت کې جوړ کړی دی د یوې ملغلرې نه مې جوړ کړی دی پکې ټانکه او پیون نشته یو ملغلره. شور شغرب بیماری تکلیف پنی خوشحالي وی پکې. ډېره زیاته خوش قسمته ښځه وه. پیغمبر مبارک سره د زړه نه خدای ټول بچي د دې نه ورکړل. د رسول الله مبارک زامن حضرت طیب طاهر قاسم څوک طیب او طاهر د یو کس نوم یادوي. ابراهیم صرف د ماري قبطیې نه باقي د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها حضرت زینب حضرت ام کلثوم حضرت رقیه دا ټول د دې بچي. رسول الله مبارک ډېره خوښه وفات نه پس به یې یادوله. حضرت عائشه وی مالا به قار راغی پیغمبر علیه السلام به ګډ چیلې لال کو نو د خدیجې چې کومې ښځې د هغې دوستانې وې هغې کې به یې غوښه ورته ویشله او ډېر سیاست صفت به یې کو. وی ما به وایي چې په دنیا کې جوړ بله ښځه نه وه د الله رسوله هم دغه یوه ښځه وه دا بوډۍ ښځه دا یوه. وی رسول الله مبارک ومسکي چې انها کانت وکانت هم دغه یوه ښځه وه دغه یوه بله نه وه. خپل کور یې حضور پاک ته وقف زما کور واله. نبی علیه السلام د مور د کور د پلار د کور نه د خدیجې کور ته راغی. خپل مال چې څومره رسول الله مبارک ته وقف او چې کله به پیغمبر علیه السلام غار حرا ته ته او ورځې شپې به یې زیاتې تېرې کړې دې خدیجې رضی الله تعالی عنها به ورپسې ستوان او بخې جول. داسې به څوک وکړي؟ نن سبا خو که خاوند ښځې له شعر وړي خو ښځه مینه کوي او چې کله خاوند لږ جوپوټې پرېوت بس خبره ختم. هغې به غار حرا ته رسول زه چې کله غار حرا ته وختم که نه بره لاړم یقینو کې په دا لاره زه خطې کم دی شم حالانکې هغه وخت مې ځواني وښه مضبوطه او په پوړو دوه چې به ختم نو ړنه به مې خدیجې ته دعا خته. څونه محنت یې کړی په دې چړی یو میل مزل دی په غر کې. اوس پکې لا پوړی جوړې شوي څه نه څه هغه زمانه کې پکې پوړی نه وې. دومره خواري او محنت او چې پیغمبر علیه السلام ته کله خدای پاک نبوت ورکو او نبي علیه السلام را پیدا او ته به پرې راله نو ډاډ دې ورکړی دی حضرت خدیجې و ما باندې خو زه خو خشیت علی نفسي زملونی صادر را باندې واچوي نو رسول الله مبارک ته دې ډاډ ورکړی دی. بیان به راته انشاءالله یو جمعه ویم بله جمعه کې پام کوه خفه نشې ته خو د نیکۍ کارونه کې کونډو خدمت یتیمانان دا تا بچتې خدای نظر رسوا کوي ډاډ یې ورکړی حضرت خدیجې. نن سبا خو چې خاوند لږ معمولي ښځو ته وایي چې دا چل او ګورې بیا بار مه ځه ښه او مړ نه شې ګورې یا ښځې ماسپښین مانځه تلم په ما خو ډېره خوله راغله بس بیا مه ځه کور کوه یا ښځې هغه چې زه پلار جمعې مانځله لمه او سا مې درځېده نو مونږ خو ورته وایو چې مه ځه که نه کور کوه که نه څه وایي ویریدم رسول الله مبارک په ځان باندې لقد خشیت علی نفسي او ته څه وایي کله
فکرونه کې تا به خدای نه رسوا کوي. لا یخزیک الله ابدا، ټول عمر به خدای رسوا نه کوي. تحمل الکل ته خلکو نه بوجونه پورته کوي. انک تحمل الکل، تقری زید ته ملمنو ملمستیا کوي، ته د کونډو خدمت کوي. تعین علی نوائب الحق، او چې چاته څه مسله پیښه شي او د دین خلاف نه کوي مدد ورسره کوي. تا خدای چې ته رسوا کوي. دومره ډاډ یې ورکړه، ډاډ بهر کیف. الله پاک ته دغه د رسول الله مبارک پاک سترا صفا دنه بار خشته وجود د پیغمبر مناسب و ځکه نبوت یې ورته ورکړه. او د الله پاک په علم کې د مخکې نه و د مخکې نه کنتو نبیا و آدم بالماء والطین، خدای دا صفتونه مخکې نه و چې داسې شخصیت به پیدا کوم چې هغه نه پس به بل پیغمبر نه راځي او د ټولو پیغمبرانو رسولانو اخیری پیغمبر به یو شان به ورکو.